ویل کېږي چې د امریکې څخه دغه ځوان د خیبر پښتونخوا د 11 اکتوبر یعنې چې د پښتنو کومه جرګه روانه ده مکمل انټرنیټ سیسټم دغه حبیب الله عمري فعاله کړی دی چې هلته د پاکستان د خوا انټرنیټ سیسټم بند دی لیکن دغه خرچه دغه انتظامات ده کړي دي چې په خیبر کې د ده چې کوم د امریکې څخه کوم سیسټم برابر کړی دی په خیبر کې انټرنیټ سیسټم بحاله دی د دغه ځوان د وجې د خیبر پښتونخوا چې کوم جرګه د پښتنو د روانه ده د ده د وجې هغه مکمله نشریات در موږ او تاسو پورې رارسېږي او په بېلابېلو ملکو کې سکرینان چې لګېدلي دي دغه جرګه چې خپرول کېږي په رقم ژبه باندې دغه ځوان ډېر همت کړی دی تر ټولو پښتنو پورې دغه اواز رسولی دی بیا هم در ټولو ملکو پورې ټول ملګري په کمنټ کې آفرین ولیکي او د معلوماتو لپاره زموږ سنګري نیوز سره فالو کړي. سلامونه ملګرو، هیله ده ټول به روغ جوړ یاست. د تېرو څو ورځو راهیسې را په دې خوا په خیبر کې انټرنیټ مطلقاً بند او هیڅوک ورته لاسرسی نه لري. د مشر د خبرو د امر په تایید موږ 2 نفرو ته تر اوسه پورې د انټرنیټ لاسرسی ورکړی دی چې په مکمل ډول هغه انټرنیټ ته لاسرسی لري او موږ د ټیسټ په خاطر هغه نن ټیسټ هم کړو او هغوی سره موږ اړیکه ونیوله د خیبر له جرګې څخه چې تاسو یې په لاندې ویډیو کې هم له موږ سره کتلی شئ. موږ ورسره لایف وغږېدو، خبرې مې وکړې. انشاءالله زموږ تر ټولو غټ هدف تمرکز اوس په دې باندې ده چې په اکتوبر 11 باندې چې مشر کومه وینا کوي هغه موږ باید نړیوالو ته ورسوو او هغه په ژوندۍ بڼه خپره کړو. ډېره مننه.